بسم الله الرحمن الرحیم د اووم کلاس جنرال ساینس د دویم نمبر یونټ دی او په مشق کې په ایکسرسایز کې دوی ورکړی دی ټرو اینډ فالس غلط او صحیح. کریکټ د سټیټمنټ اف اټ از فالس. وایي دا لاندینۍ بیانیې ټیک کوي چې کوم یو پکې غلطی. نو که غلطه بیانیه او کوم یو جمله غلطه وه نو هغه په دې لاین کې واپس ټیک لیکو، هغه ته به فالس لیکو او واپس به ټیک کوو. او که کوم یو ټرو او صحیح وه بس هغه خو به صحیح، غلط او صحیح دي که نه، خو ټیک کول هم غواړي. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. نمبر 1 دوی ورکړی دی وایي چې breathing is a chemical reaction and cellular respiration is a physical process. بریدینګ چې دی نو دا یو کیمیایي عمل دی، ساه اخیستل، او سیلولر ریسپایریشن د تنفس دا نظام چې کوم دی کوم چې په سیل کې کیږي، وایي دا یو فزیکل طبیعي عمل دی. دا خبره دوی الټه لیکل، دا فالس ده، دا غلطه ده. دا خبره داسې نه ده پکار بلکې داسې پکار ده چې breathing is a physical process. دا بریدینګ ساه اخیستل چې دی نو دا یو طبیعي عمل دی. طبیعي عمل دی ته وایي چې یاره په دې کې څه نوی څیز نه جوړېږي. فزیکل او کیمیکل پروسس تاسو ویلو. کیمیکل ریاکشن داسې ریاکشن چې په هغه کې یو نوی څیز جوړ شي، او فزیکل داسې عمل چې په هغه کې نوی څیز نه جوړېږي. لکه بریدینګ ساه اخیستل، صرف مونږ ساه اخلو اکسیجن ګیس، بس نور څه نوی څه خو پکې نه جوړېږي. او بل طرف ته که مونږ وګورو سیلولر ریسپایریشن چې دی نو دا کیمیکل پروسس دی، کیمیکل ریاکشن دی، ځکه چې په دې کې نوی څیز جوړېږي، ګلوکوز او اکسیجن نه یو ځای کېږي او انرژي دې جوړېږي. نو دا ما داسې ټیک لیکلی دی چې breathing is a physical process and cellular respiration is a chemical reaction. دا به داسې ټیک شي په دې لاین باندې تاسو له ځان سره لیکلی شئ. دویم نمبر یې ورکړی دی چې blood clotting requires platelets in the blood. بلډ د وینې د ودرېدو دپاره کله چې یو ځګۍ خوږ شي وینې ته بهیږي، د وینې ودرېدل چې کله کېږي ژمنه چې ورته وایي وینې ودرېدل، وایي د دې دپاره په وینې کې پلیټلیټس پکار دي. دا خبره بالکل ټرو ده، بس تاسو ورته ټرو هم ولیکئ په دې لاین باندې. بل یې ورکړی دی چې انیروبیک ریسپایریشن ریلیز لارج اماونټ اف انرژي. دا خبره فالس ده، غلطه ده. دوی وایي چې داسې ریسپایریشن چې په هغه کې د اکسیجن ضرورت نه وي. تاسو ویلی که نه هغه ته انیروبیک وایي، نو وایي دغه ډېره زیاته انرژي خارجوي. نو دا خبره غلطه. انیروبیک ریسپایریشن کې ډېرې لږې انرژي خارجېږي، زیاته انرژي چې خارجېږي نو هغه په ایروبیک ریسپایریشن کې ده. دا جمله به داسې ټیک شي چې ایروبیک ریسپایریشن ریلیز لارج اماونټ اف انرژي. زیات مقدار والا انرژي او طاقت چې دی نو دا په ایروبیک ریسپایریشن کې کېږي، خارجېږي په هغه ریسپایریشن کې چې په کوم کې اکسیجن وي. بل دوی ورکړی دی وایي ټیک والز اف الویلای هیلپ ان د ایکسچینج اف ګیسز. دا خبره هم غلطه ده. وایي د الویلای دغه تیلی چې کومې دي د هوا په پیپړو کې چې کومې د هوا وړې وړې شاپرې او تیلی دغه ته الویلای وایي. د هغو د غاړې وایي چې دی نو پیړې او د ګیسونو په بدلون کې مدد ورکوي. نو ګیسونو بدلون خو پکې کېږي په دغه تیلو کې، خو دا خبره غلطه په دې وجه ده فالس ځکه ده چې د الویلای چې کوم دي د هغو د غاړې پیړې نه وي بلکې تینې نری. نو دا خبره به ټیک داسې شي چې تین وال اف الویلای هیلپ ان د ایکسچینج اف ګیسز. د الویلای نری غاړې چې کومې دي هغه د ګیسونو په بدلون په تبادله کې مدد ورکوي. بل یې ورکړی دی موسټ وین کیری بلډ rich with oxygen and food. دا خبره هم فالس ده، غلط ده. فالس ورته ولیکئ، تاسو ما ورته لیکل ده. وایي اکثر وینز چې دي نو داسې اینه وړي کیري کوي چې په هغه کې اکسیجن پکې. نو دا خبره غلطه ده. اکسیجن چې په کم کله په اینه کې یو کم رګونه وړي نو هغه ارټریز دي، وینز نه دي. وینز خو داسې اینه د وجود نه راجمع کوي دې زړه ته واپس چې په هغه کې اکسیجن نه وي، کاربن ډای اکساید پکې سوی وایي. دا به تاسو واپس داسې ټیک ولیکئ چې موسټ ارټریز کیري بلډ ریچ وت اکسیجن اینډ فود. هغه رګونه چې هغه اینه وړي چې د خوراک او د اکسیجن نه ډک وي نو هغه ارټریز دي او وینز نه دي. دغلته وینز ورکړی نو دا خبره فالس ده. وینز چې دی نو دا خوراک او اکسیجن نه وړي بلکې ارټریز چې دی خوراک او اکسیجن کیري کوي او د وجود ټولو حصو ته یې وړي.